زه شیرین خان جلال خیل ناصر سردار محمد ایوب خان زوی د سردار صاحب جان خان مسا یم. پښتنو کې ډېر جګړې راغلي دي په خپل مابینځ کې. دا د سلیمان خېل او د ناصر کله کومه جګړه منځته راغله، دا څرنګه منځته راغله؟ دا داسې ما چې هغه کتنه د هغه وخت حفیظ نور محمد سرپیکلي لیکلې ده، دا جنګ دا جګړه یا د ښځې ګرځېدل د تیمورشاه سدوزي د باچهي په 2م کال 1980 میلادي کال د دوبي موسم و، خراسان ته خلک ختلي وو او هجري قمري یې داسې لیکلې ده چې 1188 دا لیکي چې ما دا حالات ټول په سترګو ولید. د هغه دا مختصر به زه درته وایم، ښځه نه وه خوشحاله، برېښنا نومېده، د سرور خان بریم خیل باړخیل لور وه، مور یې بیبي جانه نومېده، احمد خیله قیصر خیله د قیصر خیلو د خانانو د کورنۍ وه. برېښنا چې وایي په لیکنې یې داسې کړې ده چې دې ښایست د دې پېغلې په هغه کې نه وو په علاقه کې، نو د خپلو خلکو ځینې غوښته ده ډېر زیات ولور ورکول. هغو په 4 چنده یا تقریبا په 5 چنده یې لیکلې ده چې هغه ماما خیلو قیصر خیلو وکړه. بیا په د ناصر وژنې په دې نه و خوشحاله، شاید له دغه سړي سره چې دا پاته شوې ده هغه تاریخ دا لیکي چې اول یې محبت، یعنې دا لارو چې زه دی کوم دا به ما کوي، دا برخان نومېدو د دې تربور و. نو بیا دغه ښځه په ورا کې ډېره غټه ورا راله، 1500 نارینه ښځې وې. نو په دغه کې بیا یو کړپه د ناصرو دا چې رواج و، له مرا سره به یې اول اخته کېدل کول. نو سلیمان خېل پوه شو چې له موږ سره جګړه کوي، دا ځینې دا جنګ څه خوښ شوي هم دي سلیمان خېل. په هغه برسېره باندې داسې کراري جوړه کړه، بیا چې ګهیځ دا ودېدله او روانېدله، هلته سلیمان خېلو دا د دې مېړه ته وویل، میرباز خان نومېدو چې واده یې کړه. دا قیصر خېل احمد خېل و، د قیصر خېلو له ډېرې سترې کورنۍ او سرمایهدارې کورنۍ څخه و، د کټواز اوسېدونکی و. علاقه د موږ له ډیلې بیا د سره ځنګله بیا داسې د خدۍ بارې چې یې بولي، دا اوس هم په هغه خط خراسان علاقه د غرڅنو غر اوس په پکتیکا پورې اړه لري، ګل کڅ او کندر دا ایسې اوس هم معلومې دي. سور ځنګل په دغو ایسو کې بیمالونه و، دا چې براوټ شو د خدۍ بارې چې وې دا جګړه چې کېده ډله دا ټوله د ناصر وه. خراساني د خراسان په حصه کې دوبي علاقې ته به دوی خپلې علاقې ته ختل، په دغه ټیم دا بدي وشو د تیمورشاه سدوزي د باچهي په 2م کال وه. دا واده شوه، سلیمان خېلو هلته ورته وویل چې په سرواره یې بېرته کور ته مه ورپرېږده. د ناصر وزن یو دا نه وه خوښه چې دا ښځه بل قوم ته واده شي، نو تا ډېر ولور ورکړی ده. هغو دا چې ولور نه ورکاوه، پلار یې نو خود د پیسو لحاظ وکاوه، مور یې هم هغې خواته نه وه خوشحاله، لور یې هم هغې خواته د سلیمان خېل نه وه خوشحاله په خپلو خلکو کې. پاره یې راوړه، بیا د دې ښایست و، بیا دا برخان ته یې په هغه کې لیکي چې په تا چې ګوګا سړی نه و ځکه مې وایسته، ده تر لاس ونیوله کور ته یې بوته، خو تربور یې واتې یې لو وکوله چې لا به ما وزنی دا زه نه ورته وم. د هغه په شاوخوا کې د ناصر وژنې هم ملګري وو په دغه مصلحت کې پټ. بیا هغه و چې دغه لیور یې ورغی، میرباز ورور و، هلته ورغی، حال یې ورکړ، هغه پسونه حلال کړو، د کټواج د علاقې سلیمان خېل یې راوبلل، مطلب 20 پسونه یې حلال کړي دي هر څونې. هغه ورته ویل خبره به صافه کوې، مړۍ به وروسته، خو کیسه خو د برېښنا نه ده، خو خبره یاده شوه. دوی ورته ویل موږ درته وویل چې دا ښځه مه ورپرېږده، موږ په دا خلکو پوه شو، تا ور وصل دې باندې به ډېره غټه بدي راځي.
نو درېیمه د علاقې خلک چې وو کاکړستان خلک ساپی روحاني خلک ملایان ملا ګلو خان ساپی یې لیکلی ده داسې صدو خان کاکړ لیکلی دا مشرانو جرګه روانه شوه ناصرو دلته حمله پرې وکوله سپین ږیري شادي خان او محمد یوسف خان د ناصرو خانان وو په دغه وخت کې محمد یوسف په دغه وخت کې سپین ږیری وو او شادي خان زړی دغه دوه چغې د ناصرو پرې ور وکړې چې د عدالته پراته وو ځینې ټول هغې خواته ودرېدل د سپین ږیریو تر وس تېره شو د ملایانو تېره شو زڼیو د هرې پښې غږونه پرې وکول چې پور په موږ ده نه درکوو برخان د ویاجې نه د موږ یې ملګري په دې وخت کې دوی بیرته سره کښېنستل دغه دوه خطونه ولیکل محمد یوسف او شادي خان په دواړو ولیکو ملایانو باندې ته یو چا ته ورکړو چې هر څومره پورې موږ یې درکوو کیسه خو خرابه شوه د موږ تر وس تېره موږ خلک ټول دا ژڼي بې عقل ناپوه خلک سره یوې خواته شوي خو دا کیسه سلیمان خېل ته چې ورسېدله هغه سره یو ځای شو خلک درېیمان ورلو ناصر یې ګرم کړو چې دا خو په پښتنواله کې ظلم ده او موږ خبر یو چې دا خلکو ځینې د تاسې تر وس تېر دي اوس به تاسې پور زیات کوو په دې وخت کې ناصر فرار شوی ده ډېر کم ده د نادر افشار په 1919 کې ناصر اکثره ووژل شو یا ختم شو د سیدال خان سره د کندهار په جنګونو کې څوک فرار شو کابل ته څوک لږ دا ګومل باندې پاتې نو هغو دغه لحاظه کوي چې دا ناصر له بدۍ بچ سلیمان خېل په یوه حصه د ډېر بیا دوی ورته موږ هر څه پور پرې کوو 100 پېغلې د واده ولاړې په ناصر کښېښولې دوی ویل موږ یې منو شادي خان محمد یوسف وویل چې موږ یې منو او هغلته چې ورغلو هغو نه دا میړه یې ګلباز خان میرباز خان نومېدو هغه نه منله پخ کې د نور محمد خان بابړ وژنې مختار و د کابل په دربار کې په کوم بابړ و په وزیرانو کې ډېر معلوم شاهي خاندان اخ پټ دا فعالیت کاوه چې په بدي بدله شي دا دوه قومونه غلجی دی په ګومل ډېر ناثر ده په هغه وخت کې سلیمان خېل په ګومل نه و خروټی ناصر دبتانای دا د ګوملې و میخېل علاقو ته به راتلو خپلو هغو ته دې خواته یې علاقې په هغه وخت کې د ناصر سپین د واڼه جن غرونه زاوه دا د ژمې اصلي میلې وې او د درجاتو ځنګلونه وو له پلیانې بیا تر ووې بیا تر دغه دیر غازي خان تر ګردنه پورې په دغو کې مالونه پوه تر مظفرګړه پورې نو دلته دا خلکو ورسره ومنه هغو نه منله هغه فعالیت په هغې کې و سلیمان خېلو ښه خلکو ورته وویل چې ډېر غټ پور دی میرباز خان قیصر خېل ته یې وویل چې دغې په بدل کې دا ډېر غټ پور ده بدي مه کوه هغه نه ومنله خو هلته هغه تحریکات نور محمد خان بابړ و د وزیر مختار و د کابل لخوا دغه 100 پېغلې رد کړې بیا یې 1000 موږان په ناصر د امریکې کښېښول چې دغه 1000 موږان به هم وي هغو له مجبوریته ورسره ومنه رده شوه هغو زور وکاو چې 10 به میړوشي وي یوه به برېښنا وي د سلیمان خېلو لښکرې چې 3 میاشتې بعد دا خبرې نه سره سمېدې پور یې نه هغه د ښو سلیمان خېلو معلوم د سلیمان خېل نور مجبور شو دې ته اړ کړو جنګ رالو 3000 کسه کوم ځای ته رالو چې دا میلګاوې ما در وښولې چې دا د بادیني په مخامخ خواته د خدۍ ادرې دي د ډورنګ د کرښې د افغانستان په هغه خوا کې دا اوس مځکې د موږ دي دا دروازه یې سي جنوبي یې سي او هغه له ډلې بیا داسې تر کندره دغه تر ولکڅه دا خلک هم ځینې هغې خواته وي ځینې بیا سره راټول په دا 3 میاشتې خو 3000 کسه لښکر راغی شدو خان کاکړ ډېر
یو بل کاکړ هم د دا یې لیکلی د یو ډوره غوټه و قرآن یې واخیستل چې تاسې جنګ ته راغلي یاست خو د زر مږان 100 پیغ یا 10 په مېړو شي ټول موږ یې په یوه مېړو شو دوی دغونې ګرم بولو تاسې 10 یا بس 10 موږ لو کړ دوی چې بېرته رالو د ناصر و هغه جنګیالي وناست هغه سپین ږیري هم ناست په دې کې 2 کسه دي دا مخور خلک یو شادي خان ده یو مدیوسف ده ګلباز خان کمال خیل له خپله ټبره له نعمت خیل وشخیله څخه ووتله دې جنګه د نخاس پخوا 2 مزلونه دي واړه هغه طرف ته د قبلې طرف ته ولاړ دلته ناصر په کابل هم ختم شوي وو د سیدال خان په هغې کې ختم شوي ډېر لږ پاتې په دې کې چې زه داسې اټکل مې وکړ او 1500 له زړو تر ځوانانو دي او هغه 3000 کس دي جنګیالي ډېر سپاره و پیاده دي له مجهزو تورو سره لاغوس خلک چې ورغلو نه یې ومنل دوی بېرته راغلي یې دا 10 مېړو چې به راسره کړو بېرته به یې درته راول دا منځګړیو وویل نور خو د منځګړیو اتې ترواز تېره شوه او یو غږونه پرې وکول چې په دې کې موږ په یوه مېړو ښه ځان ګرم بولو او ته دغه کوې چې دا 10 مېړو چې ورولې بیا هغه کوي توکل په خدای دی د دغو دا خیال د موږ د کندهار په جنګ کې څټ شوي د نادر افشار بیا یې ځینې خلک هم سره خوابدي شو راجخه ووتل اوس موږ لږ پاتې یو توکل په خدای دی اتې که لاله دوی شو لاله موږ دا چې کار نه شو کولی نو 100 پیغلې دې راباندې کېښولې زر د مږان دا مې درته ومنل چې دی هغه نه کوي نو مېړو شو چې بلکل ځانونه ټول تباه کووني وو په دغه وخت کې د لمر لوېدو په وخت کې جګړه جوړه شوه دا جګړه کې اول شادي خان ورته وویل دا مرکې ته چې دا د مرکې سپین ږیري ناصر د دغه فخریات یې ورته وویل زوړ فخریات ناصر یې ورته شمیر خان و له ګرګینه په ماڼه کې یعنې واته یې موږ ته راغی په ماڼه کې په ژمې راغی ټول ناصر شو سره جمع په زاوه کې په سره ژمې ورالم تر کندهاره د ګرګین سر مې په خاورو کې پرېیستی د ما له تورې شو باچا اجمیر خان په مافت یې پښتونوالي د ساتلی مدت ناصر مغول په شا بول د وتک توخې نظاله ملخي وه پیرشه سویه د ابدي په امکي وه توخې مړه و پاته سویه د ابدي وه ناصر کو باش ایستل یې ولمیانه د ناصرو په ملاتړ ولاړ محمود کرمان ته ماته یې ورکړه لوی باچا د اصفهان ته برایمن رانه موږ بېرته خراسان ته محمود پاته تاج و تخت و اصفهان ته چې نادر شو په اشرف باندې ښاغلی بیا وشار د کندهار ته ورغلی ناصران مو په دې جنګ کې درېدلي ترې وینې په دښمن وبهولې چې هر څو جنګونو وسوله نادره په شانه یم ځینې ترلی بې مرګیه زه دې کافر جل بل کړم نیم یې کوچ خوا د کابل کړم نیم د ګوملې پر هغو یم له وزیر سره بدي اوس په ګومل کړم وزیر تر راجخه تشتې له میدانه نو زه اتې مجبوره یم سلیمان خېل امر سره پرېږدم شادي خان اول د چغې ډلونه ووهل 2 پیغلې دي په دغه وخت کې یوه د شادي خان په سنګري کې ده د شادي خان ډلې ده د پایندي جلال خیل لور ده دا چې څه نوم یې ده خو هغه نوم یې اوس له ما هېر شو په تاریخ کې لیکلی یوه د مدیوسف له ټبره ده دغه پیغلو ډلونه په غاړه کې واچول بدلې دا بللې سړی تورې ډالونه په ځان یوتلي وي د ګولیو برانونه ځوانانو مه خوري مړوندونه دا خلک یې جنګ ته تیار غیرت ته ودرو جنګ وسو سپینه سپوږمۍ وه په شپه کې جنګ وسو ګیز ته د مدیوسف خوا کمزورې شوه برای د سلطان خیل د سراج د بالورجي پې راغی او په ګیز کې د قیصر خیل خوا په موږ کې تمامه شو میرباز هم مړ شو د خدۍ میړه
چې بیا په خدۍ دا مشهوره شوه. نو صدوخان کاکړ ته مد یوسف وویل چې موږ ډېر ختم شوي یو، که چیرې په شادي خان کې طاقت وي لښکر دې بېرته کومک ته راوي. هغه و چې هغه لښکر چې دی ورته راغی، حال یې ورکړو. ده ورته وویل بدل یې دا چې دې په هغې کې یا شادي خان ګورئ و چې له مړیو ټولوي تورې دالونه، تړوي تورې ډالونه، په زڼ یو تل وي د ګولیو برانونه. برخان ګورئ اوس دلې کوي جنګونه. برخان دغه ده چې دا ښځه وګرځوله او د شادي خان په سنګر کې د بارخیل ده. موږ بارخیل سره ورونه یو په پورته سر کې. دا ورلو هلته چې جنګ شروع شو وګرمي د یې ایثار شو. د ملیزي لښکر چې راغی د اوبو سړي د سلیمان خېل مړ په ختم دلته هغه په شا تلو، دفاع یې کوله په شا تلو. بیا درېیمان رالو، ناصر یې دا پاته راوګرځول ځینې چې ډېر مړه وو. په دې کې 1880 مړه دي. په یوه خوا کې سلیمان خېل ډېر مړ دی، د شادي خان خواته ناصر کم مړ ده، په بله خوا کې مد یوسف ډېر مړ ده، ناصر ډېر مړ ده، سلیمان خېل کم مړ ده، څه کم 2000 کسه مړه دي. نو په دې کې بیا دا مختلف جنګونه رالو. په 1900 دا جنګ په یو دا و چې د پښتنو یو ځای خو دغه د دوی رواجونه ځینې سره غلط وو، ځینې رواجونه ځینې بیا دا ما چې خبرو به سره اخته شو. دا د دښمن لخوا دا تکتیک و د هغه وخت د باچاهانو لخوا چې دا خلک به یې سره جنګول. په دې کې دا مقصد و چې اتحاد شوی وای. د باچا د دلبار هغه خپلې خبرې یا خپل عمل مخ ته نه سوای تلای ناجایز، نو دا یې په جنګ کې ساتل، په جنګ کې ساتل. بیا دغه په 1951 کې چې د شاهي خاندان لخوا د کابل ناامیدي و په هره زمانه کې د ما پلار نه کاله لیکلي د کوشش مې وکاو. سردار محمد ایوب خان هغه په 1951 کې په دیر اسماعیل خان کې د کډو اول شروع شوی و خراسان ته. د شیر آغا راتګ له بغداده و. شیر آغا د نقیب صاحب زوی و، په کراچۍ راغی. د پیر علي حیدر آغا د زینالدین آغا د پلار دلبار ته شپه یې عدالت وکړه که یې سلیمان خېل ملګري د ده وو، ما د پلار هغه ول موقع دغه ده، موږ د ملګري یو، موږ یې سره تباه کړو. د شاهي خاندان وزیرو مسعود د استفادې غلطې راجع وکړې، انګریزانو وکړې. نو ورمخته بیا د سوال پې وکاو چې دا پسونه معلوم نه دا خلک د ولي موږ موریدان یو، دا ولې دا هغه نه کوي؟ شاهي خاندان که نه کوي، شاه محمود صدراعظم د هغه نه ده رضا. نو ده ورته وویل یو خلک څوک چې ده ور خو دا سلیمان خېل دي. سلیمان خېلو کې مشهور خلک دا وو: خلیفه جمعه خان محمد خېل، سردار شیرخان ولدی سردار اورنګ خان جلال خېل سلیمان خېل. دا چې نور به وو په ناصر و کې چې وو ملک مرزا خان داود خېل شامل وو. نور دا چې کوم هغه خلک وو د ما پلار وو، د موږ د کورنۍ څه غړي وو. په هغې کې نور د عوام خلک د ناصر وو په هغې کې شامل وو. نو بیا دا دوا وسوه. بیا دوا هلته ناکامه شو د شاهي خاندان لخوا. د زینالدین آغا لخوا پې ټینګه شوه دا مرکه. د کابل پیرانو هم ټینګول. بیا دلته چې به واقعي پېښ شوې په دیر اسماعیل خان کې د زینالدین آغا په واسطه کنټرول. بیا د ما پلار ځکه د زینالدین آغا کلک ملګری وو، تر مرګ یې ملګری. دا زینالدین آغا ډېر غټ فعالیت وکړ. دا فیصله وشوه. فیصله دا شوه چې تېر یېر پور نه کېږدو، په زره او شپاړو 8,000 کسه مړه دي. نو دا څرنګه کېږي؟ دا خو تر وس تېره خبره. بس دا دوا وشوه تېر یېر او له دې څه به ښه سره کړو. بیا موږ سلیمان خېل ډېر په دغه دلبار سره ګران شو. اوس په قومونو کې موږ سره ګران یو، که په کټواز پراته دي، که په کابل پراته دي، که دې خواته په پنجاب او په سند پراته دي، په پاکستان. صداقت